Say. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طول بإجازة یو وختونه ما ویل که دا خو یوه جلسه ده او د ترانهخوانانو د شاعرانو لپاره که شاعران ته غوښتنه وشي چې ترانه وایي او که څه خبره کوي که دلته د ترانو د هغه کم شي او ترانهخوانانو په زړه کې ډېرې خبرې دي مشوره ده نظر ده یو درد دی چې په ترانه کې نه شریک کېږي ترانه خو د بل چا فکر وي د شاعر نو که د شاعر دلته ناڅاپه یو وړه خبره هم وکړي د ترانې په ځای باندې د ده په اجازه باندې کېدای شي چې ګټه پکې ډېره وي او د هغه یو درد او فکر خلاص سره شریک شي لکه د غاښ لکه د نوک لکه د زړه دردونه لکه د غاښ لکه د نوک لکه د زړه دردونه داسې مې وزغمل دا ستا د بېلتانه دردونه او خدایه د جنګ په قاتل شور کې بیا مې وي خبر خدایه د جنګ په قاتل شور کې بیا مې وي خبر د نازولې سورې غېږه کې ویده دردونه او کتاب دی که قلم دی که ټوپک مې دی جهانه کتاب دی که قلم دی که ټوپک مې دی جهانه ایمان مې دی هنر مې دی مسلک مې دی جهانه کتاب دی که قلم دی که ټوپک مې دی جهانه ایمان مې دی هنر مې دی مسلک مې دی جهانه او اوس شکر دی ټول یو رقم د دې نظام عسکر دي اوس شکر دی ټول یو رقم د دې نظام عسکر دي ملا دی که معلم دی که ملک مې دی جهانه اوس شکر دی ټول یو رقم اوس شکر دی ټول یو رقم د دې نظام عسکر دی ملا دی که معلم دی که ملک مې دی جهانه او دا ګران افغانستان زموږ د ټولو شریک کور دی دا ګران افغانستان زموږ د ټولو شریک کور دی د هر یو کم بچی چې دی ورورک مې دی جهانه خو مونږ ته اکثره له غنمو نه غم جوړ دی خو مونږ ته اکثره له غنمو نه غم جوړ دی د ستا په مؤسساتو باندې شک مې دی جهانه خو مونږ ته اکثره له غنمو نه غم جوړ دی او د ستا په مؤسساتو باندې شک مې دی جهانه د وزیر صاحب د ټولو په اجازه یو وړوکی نظر شریکوم هغه ده چې مونږ